د پاکستان مفتي عبدالقوي شراب حلال وبلل. نن ډیره جالبه او د معلوماتو ډکه ویډیو درته لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د داسې جالبه موضوعاتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان مشهور مفتي او دینی عالم مولوي عبدالقوي وایي شراب حلال دی او څښل یې د اوبو غوندې روا دي. مفتي عبدالقوي په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل که په څښاک کې د الکولو فیصدي تر 40 ټیټه وي څښل یې پروا نه لري. دی وایي که الکول له مدنیاتو څخه ترلاسه شوي وي بیا که یې فیصدي 100 هم وي څښل یې روا دي. په پبلک هیلت انسټیټیوټ کې پر الکولو د څېړنې د مرکز مشر ویلیام کیر وایي په بیرو کې 4%، په واینو کې 11.6% او په شرابو کې 30% الکول ګډ وي. د په خبره دغه فیصدي او د مولوي عبدالقوي فتوا ته په کتو سره غربي شراب ټول حلال بلل کیږي. مفتي عبدالقوي وروسته له هغه دغه فتوا صادروي چې په پاکستان کې په وار وار د شرابو د فابریکو مسؤلینو شکایتونه وکړل چې د کرنټین له امله یې بازار سوړ شوی دی.